بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د خبرونو سرټکي. د کرنې وزیر لخوا د ازبکستان د بخارا ولایت له سمیز چارواکو سره په یوه غونډه کې د اقتصادي همکاریو پر پراختیا ټینګار. په پاکستان کې مشت یو شمېر افغان سوداګرو او کډوالو سره د هیواد د صنعت او سوداګرۍ وزیر لیدنه، او دا چې رافایل ګروسي په تهران کې له سید عباس عراقچي سره وکتل. د الله یو مهربانه خدای په سپېڅلي نامه. درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1404 کال د وریه حمل میاشتې 28مه نیټه ده. زه محمد صادق فروتان یم. دا هم بشپړ خبرونه. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر مولوي عطاالله عمري د یوې رسمي پلاوي په مشرۍ د ازبکستان هیواد بخارا ښار ته سفر او هلته یې د بخارا له والي او یو شمېر سمیز چارواکو سره لیدنه کړې. په دې لیدنه کې د کرنې وزیر د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د کرنې، مالدارۍ او پرمختللو اوبو لګولو سیستمونو په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا ټینګار کړی. مولوي عطاالله عمري غوښتنه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تخنیکي تجربې تبادله سي او د دې وزارت کارکوونکو ته د روزنیزو پروګرامونو زمینه برابره سي. نوموړي بخارا د یادو برخو د پرمختګ له مخې د افغانستان لپاره بیلګه او فرصت بللی. ښاغلي عمري همداراز ویلي که ازبکستان له لوري اړتیاوي او له موږ څخه غوښتنه وکړي نو افغانستان چمتو دی چې د هغوی کارخونو ته اومه توکي برابرې کړي چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو یوه برخه وي. بل خبر د پاکستان څخه. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزي چې د یو پلاوي په مشرۍ پاکستان ته تللی، اسلام آباد کې له یو شمېر افغان سوداګرو او کډوالو سره کتلي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې ښاغلي عزیزي په دې کتنې کې د اسلامي امارت له لوري د افغان کډوالو پر بشپړ ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي چې په خپله خوښه د افغان کډوالو راستنولو او هغوی ته د ژوند د اړینو اسانتیاو برابرولو لپاره اړین اقدامات سوي دي. ښاغلي عزیزي زیاته کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د مناسبو حل لارو موندلو لپاره دوه اړخیزو خبرو اترو ته اړتیا ده او ټینګار یې کړی چې کډوال باید د ملګرو ملتونو د کډوالۍ اړیکې مشرۍ د معیارونو په اساس د امن او عزت په فضا کې بیرته خپلو هیوادونو ته راستانه سي. بل خبر د کونړ څخه. د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ په دیسرو او شامرکوټ کلي کې د 10.5 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو رسولو د دوو شبکو د جوړولو کار بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د کرو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي چې د دې شبکو په بشپړېدو سره 600 کورنیو د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی موندلی دی. بل خبر کې د اټومي انرژي نړیوال اجانس عمومي رئیس رافایل ګروسي چې د ایران له چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته تللی، د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سید عباس عراقچي سره یې کتلي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې کتنه کې د وروستیو تحولاتو او د اجانس له لوري له تهران سره د تخنیکي همکاریو او تعاملاتو په اړه خبرې شوي دي. د وزارت لخوا په خپره شوي خبرپاڼې کې راغلي چې ښاغلي عراقچي په دې کتنه کې ټینګار کړی چې د اټومي انرژي نړیوال اجانس باید خپل تخنیکي او مسلکي رول پرته له دې چې د ځینو اړخونو تر فشار لاندې راسي ادا کړي. په خبرپاڼه کې دغه راز راغلی چې د اجانس عمومي رئیس هیله څرګنده کړې چې د ایران او امریکا ترمنځ خبرې تر هغې دوام ومومي څو دواړه خواوې یو مطلوبي پایلې ته ورسیږي. قدرمنو لیدونکو له متیا مننه. تاسو کولی شئ د اوروج بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.